ډله د انصاف دلته راغلي د ژوندو په لاس دلته وزنګون شو د کمزورو ته نسبته ده. زما عزتمندو مشرانو دا نننۍ احتجاجي غونډه چې موږ نن جوړه کړې ده د اهلیان سید شریف د طرفه چې تاسو ټولو ته معلومه ده چې بېګا شپه د ټلګرام په پولیس چوکۍ باندې او په سمبټ چیک پوسټ باندې چې کومه حمله شوې ده د هغې موږ پر زور مزمت کوو. د سمبټ په چیک پوسټ باندې چې کوم زموږ پولیس ځوان شهید شوی دی زه د ټول سوات د طرفه د سید شریف د عوامو د طرفه هغه ته د عقیدت ګلونه وړاندې کوم او د هغه د خاندان سره زموږ د اهلیان سید شریف ټول عوام د هغو په غم کې د هغو په دوک در کې شریک دي. عزتمندو مشرانو تاسو ټولو ته معلومه ده چې دلته د امن د راوستو دپاره دلته د امن د بحال کېدو دپاره زموږ د سوات عوامو چې کومې قربانیانې کړي دي هغه د چا نه پټ پناه نه دي. د دنیا په تاریخ کې یو قوم د خپل امن د راوستو دپاره 25 لکه خلک موږ د دې ځای نه جلا وطن شوي موږ د دې قاتل دپاره چې د دې فوج که په سوات کې امن راشي موږ په دې خبره باندې ډېر د افسوس اظهار کوو چې د ادارو او د فورسز په موجودګۍ کې دلته زموږ په سوات کې د شتګر د سر راوچتۍ او بیا دې په پولیس په ځوانانو باندې حملې کوي دا موږ ته په یو صورت باندې قابل قبول نه ده. موږ په خپل سوات کې چې کوم امن دی د دې کې موږ نه د بدامنۍ ته تیار یو نه د امن خرابېدو ته موږ تیار یو. موږ پولیس ځوانانو نه دا داد وله ورکوو چې پولیس ځوانانو زموږ دپاره همیشه دپاره په خپلو سینو باندې قربانیانې کړي ګولۍ خوړلې دي خو شاته شوي نه دي. موږ پولیسو له دا داد ورکوو چې عوام چې کوم دي انشاءالله تعالی ستاسو نه به مخکې په خپلو سینو باندې به ګولۍ خوري خو موږ به د دهشتګردو په خلاف باندې به موږ بھرپور اواز پورته کوو او خو موږ به په دې خپله خاوره باندې نه به د امنیت جوړول غواړو نه به په امن و امان باندې به موږ سودابازي کوو او نه به موږ په سوات کې څه نوي پراجکټونه راوړو هغه نوي پراجکټونه به دلته موږ جوړو. موږ که دلته کې یو خبره واضحه کوو که دلته اپریشن کېږي موږ به په بھرپور طریقه باندې به موږ مخالفت کوو. که دلته اپریشن کېږي په انټیلیجنس بیسس ته کېږي په ټارګېټ بیسس ته کېږي موږ دې ته نه یو تیار چې یوې علاقې ته یوې محلې ته راشي او بیا زموږ د خلکو بېعزتیانې کېږي. تېر پخوا تاسو په 2009 کې لیدلي وو چې زموږ د کورونو بېعزتیانې شوې وې خو دا د سوات عوام چې کوم دی دا باقاعده طور باندې نن هوښیار شوي دي په هره خبره باندې پوهېږي نن چې په دې چوک کې راغونډ شوي دي دا هم زموږ د سوات د پولیسو سره د خیبر پښتونخوا د پولیسو سره د یکجهتۍ لپاره د اتفاق لپاره د اتحاد لپاره راپاڅېدلي دي. موږ پولیس ځوانانو ته دا داد وله ورکوو دلته که اپریشن کوي پولیس دې کوي چې پولیس د دې علاقې د رسم رواج نه واقف دي. د پولیس سره عوام هر نمونه قربانۍ ته هر نمونه سختۍ ته تیار دي خو موږ به د سوات په امن باندې هېڅ قسمه سودابازي به له چا سره نه کوو. دلته چې کوم ترهګر راځي پکار دا ده چې موږ باقاعده طور باندې د هغې نشاندهي پولیس ته وکړو. د هېڅ چا نه به نه یېرېږئ د هېڅ چا نه به نه یېرېږئ. یو پیره مرګ دی یو پیره زموږ دپاره الله تعالی مرګ لیکلی دی که هغه د ګولۍ نه دی که هغه د تبې نه دی که هغه د بل څه نه د اکسیډنټ نه دی خو د دې امن د راوستو دپاره او د امن د ټینګوالي دپاره موږ به باقاعده طور باندې په هر فورم باندې به موږ اواز باقاعده طور باندې کوو. نن دا نننۍ غونډه چې کومه ده دا د بېګانۍ واقعه باندې نن موږ نن دلته جوړه کړې ده چې په دې باندې موږ ته خالصتا زموږ د عوامو ته په دې باندې دوک را رسېدلی دی خو زه قوم ته دا وینا کوم چې پریشانه کېږئ به نو نه به مایوسه کېږئ به نو انشاءالله تعالی هره نمونه سخته به راځي هر نمونه تکلیف به راځي خو د الله په مهربانۍ باندې موږ به د خپل علاقې دپاره د خپل قام سره د خپلو پولیسو سره د خپلو سکیورټي ادارو سره به په بھرپور طریقه به موږ ودرېږو او د هغو سره په جد و جهد کې شریک وو.